Do you ever feel like you understand everything English? You can watch movies, you understand podcasts, and you can read books. But when you want to speak, you freeze. That's one of the most common problems English learners have. Let me tell you why this happens and how to fix it. څنګه چې تاسو ته پته چې موږ ته زیاترو کسانو کمنټس کول چې سرجي موږ په انګلیش ویلی شو یعنی موږ انګلیش باندې پوهیږو خو چې کله موږ نیټیو سپیکر یا انګلیش موویز ګورو نو په دغه باندې موږ نه پوهیږو یعنی موږ انګلیش ویلی شو په خوله باندې سپیکینګ کولی شو خو چې کله موږ لیسنینګ کوو نو موږ لیسنینګ نشو کولی موږ په دغه باندې کلیرلی نه پوهیږو او زیاتره ملګري داسې مو کوم چې کمنټس کړی و چې انګلیش اورېدو باندې موږ پوهیږو یعنې کله چې موږ نیټیو سپیکر یا انګلیش موویز ګورو په هغه باندې پوهیږو خو موږ انګلیش ویلی نشو یعنې په انګلیش باندې ښه پوهیږو ښه تجربه هم ده پکې خو انګلیش ویلی نشو نو د دې شاته څه ریزن دی او what's the solution of this نو انشاءالله نن به موږ په دې ویډیو کې د دغه په باره کې ډسکشن کوو دغه په باره کې زده کړه کوو چې دا فکس کوو څنګه او د سلوشن به څنګه راوباسو نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ ځکه چې د دې نه به تاسو هغه څه زده کړئ کوم چې تاسو کله هم نه وي زده کړي نو په دې کې به انشاءالله تاسو دا زده کړئ چې تاسو به سپیکینګ مطلب فلوئنټ انګلیش څنګه وایي او د دې سره به ستاسو لیسنینګ کمپریهنشن د اورېدو چې کوم قوت دی هغه به هم ستاسو ورسره مضبوط شي نو اوس راځئ د دغه ریزن چې کوم دی د دې مسلې دغه حل راوباسو او د دې سلوشن په باره باندې خبرې کوو نو د دې مسلې سره زیاترې ملګري مخ دي او د دې سلوشن صرف دا ویډیو ده که دا ویډیو تر اخره پورې تاسو وکته نو انشاءالله زما امید دی چې بیا به تاسو ته داسې قسمه پرابلمز نه راځي نو د دې د حل کېدو د دې د سلوشن صرف زموږ سره دوه رازه دي There are two things that you need to know صرف دا دوه things چې کوم موږ سره راسه دي که تاسو دا وپېژندل نو ستاسو چې کوم لیسنینګ کمپریهنشن دی او کوم فلوئنټ انګلیش سکل چې دی دا به دې سره ډېر مضبوط شي The first one is input and the second one is output input او output که تاسو په دې مسلې لپاره سلوشن کتل غواړئ نو د لپاره صرف او صرف دا دوه دي input او output تاسو له باید په کار نه چې په input په output باندې ځان پوهه کوئ او ځان به څنګه پوهه کوئ نو تاسو بالکل څه انسټیټیوټ ته تګ تلو ضرورت نشته دی تاسو بالکل په دې چینل باندې په دې ویډیو کې په دې لیکچر کې دا بالکل input output زده کولی شئ انشاءالله دې ویډیو کتل نه پس تاسو چې کوم لیسنینګ کمپریهنشن کوم قوت دی د اورېدو او کوم فلوئنټ انګلیش سکل دی نو ستاسو به دا ډېر مضبوط شي د زیرو نه هیرو ته به لاړ شي یعنې مطلب د لو لیول نه به های لیول ته لاړ شي نو اوس راځئ دا انپوټ او آوټپوټ په ډیټیل سره پیژنو او د دغه رولز باندې ځان پوهه کوو نو اوس به ستاسو په ذهن کې دا کوېشن خامخا کریټ کېږي چې انپوټ او آوټپوټ څه ته وایي نو د ټول نه مخکې موږ د انپوټ په باره کې زده کړه کوو what is input input زموږ څه چې شی دی د انپوټ په اصل کې مطلب دی what ever goes in our mind یعنی زموږ په ذهن کې زموږ په برین کې چې کوم څه راځي کوم سوچ کوو موږ کوم تھینکینګ کوو کوم لیسنینګ کوو کوم ریډینګ کوو نو دغه زموږ څه انپوټ دی مطلب دې ذهن ته چې موږ کوم څه ورکوو مطلب کوم ریډینګ موږ کوو کوم لیسنینګ کوو لیسنینګ مطلب چې موږ کله یو څه اورو نو کله چې موږ یو څه اورو نو دا زموږ څه یو انپوټ دی او ریډینګ چې کله موږ کوو د یو شي لوستل کوو نو دا هم زموږ سره په انپوټ کې راځي لکه د انپوټ اګزامپل زموږ سره دی لیسنینګ او ریډینګ لیسنینګ او ریډینګ دا زموږ سره د انپوټ اګزامپل دي خو دا موږ په ډیټیل سره لږ وروسته یادو اول تاسو د دې دغه مینینګ ته لږ وګورئ صرف لږ ستاسې د دې پیژنګلو کوو انشاءالله په ډیټیل سره پې تاسو موږ پوهه کوو آوټپوټ اوس آوټپوټ څه ته وایي output is what you put out یعنی هغه چیزونه کم چې موږ د ذهن نه د مایند نه پوټ آوټ کوو کم چې موږ د ذهن نه مطلب آوټ کوو انپوټ هغه چیزونه کم چې موږ ذهن ته انپوټ کوو آوټپوټ هغه چیزونه کم چې موږ د ذهن نه آوټپوټ کوو ذهن ته چې کوم چیزونه موږ انپوټ کوو دغه ته انپوټ ویلی شي او د ذهن نه چې کوم چیزونه موږ آوټ کوو نو دغه ته آوټپوټ ویلی شي سمپل خبره ده
لکه د آوټپوټ اگزامپل زموږ سره راسته دی رایټینګ او سپیکینګ چې کوم دی دا زموږ سره د آوټپوټ اگزامپل دی. نو اوس تاسو ته ما دا څه لپاره وویل او د دې مقصد او مطلب څه دی. نو انشاءالله که تاسو دا د دې ځپړ کې کتي وي نو زما امید دی چې تاسو په دې باندې ډیر اسانه سره پوه شئ. په دې باندې به تاسو اوس نه پوهیږئ. انشاءالله زما امید دی چې تاسو کله دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ نو تاسو به بالکل एकदम ستاسو په ذهن کې دا کینی او بالکل په اسانه سره به ستاسو یاد شي. نو اوس راځئ انپوټ او آوټپوټ په ډیټیل سره زده کوو. ځینې ملګري داسې وي چې کم انپوټ سټرانګ وي آوټپوټ یې ویک وي او ځینې داسې وي چې کم آوټپوټ سټرانګ وي انپوټ یې ویک وي. نو اوس چې کوم زمونږ دوه کوېسچنز وو د هغه حل د هغه سلوشن زمونږ سره په دې انپوټ او په آوټپوټ کې دی. نو چې د کم کسانو انپوټ دا سټرانګ وي د انپوټ یې سټرانګ وي نو د دې مطلب څه دی. انپوټ تاسو ته ما څنګه مخکې ویل چې انپوټ مطلب دی ریډینګ یا لیسنینګ یا ریډینګ چې موږ کوو دا زموږ سره انپوټ دی. نو چې کوم کسان لیسنینګ کوي او ریډینګ کوي نو د هغه انپوټ به مضبوط وي. چې کومو کسانو انپوټ مضبوط وي نو چې کله نیټیو سپیکر اوري یا انګلیش موویز کارټون ویډیوز وغیره ګوري یا پودکاسټ کم چې لیسنینګ کوي نو د دې چې کم لیسنینګ کمپریهنشن دی کم د اورېدو قوت دی نو دا به سټرانګ وي دا به مضبوط وي او دا به په ډیره اسانۍ سره په دغه سپیکینګ باندې دغه انګلیش باندې پوهیږي. او آوټپوټ چې د چا سټرانګ وي د دې مطلب دا دی چې دا به رایټینګ او سپیکینګ شي کولی. مطلب سپیکینګ به دا ډاډه شي کولی په انګلیش کې به خبرې شي کولی. آوټپوټ مطلب دا دی چې دا به سپیکینګ شي کولی دا به خبرې شي کولی. نو اوس به موږ آوټپوټ څنګه سټرانګ کوو او انپوټ به څنګه سټرانګ کوو. اوس که د چا آوټپوټ او انپوټ ویک وي نو د دې سلوشن به څه وي. چې د چا انپوټ ویک وي نو هغه لیسنینګ نشي کولی. هغه چې کله نیټیو سپیکر اوري کله چې موویز ګوري نو په هغه باندې نه پوهیږي. او چې د چا چې آوټپوټ کمزوری وي دغه ویک وي نو هغه به سپیکینګ انګلیش نشي کولی فلوئنټ انګلیش نشي ویلی. نو موږ به تاسو ته د دواړو د امپروومنټ لپاره څه رولز درکو څه اډوایس به درته کوو نو تاسو ته پکار دی چې په دغه باندې عمل وکړئ. انپوټ به موږ څنګه سټرانګ کوو څنګه به مضبوطو څنګه به ښه کوو. د انپوټ د سټرانګ کېدو لپاره زموږ له پکار دي چې موږ لیسنینګ وکړو. یعنی کله چې موږ لیسنینګ کوو نو زموږ چې کوم انپوټ دی دا به ورسره مضبوطیږي او کله چې موږ د لیسنینګ سره سره ریډینګ هم کوو نو زموږ انپوټ به ورسره ډیر سټرانګ کېږي مضبوطیږي به. انپوټ دا صرف په لیسنینګ باندې او په ریډینګ باندې زموږ سره مضبوطیږي. نو د انپوټ د سټرانګ کېدو لپاره موږ له پکار دی چې موږ لیسنینګ ډیر وکړو چې روزانه موږ 10-15 منټ ویډیو یا نیټیو سپیکر چې کوم دی کوم انګلیش کارټون ویډیوز دي کوم چې د موویز ویډیوز دي دغه موږ له کتل پکار دي. که 10 منټه که 15 منټ وي دا روزانه موږ له کتل پکار دي. دا خو ټیک شو انپوټ زموږ سټرانګ شو. خو اوس به موږ آوټپوټ څنګه سټرانګ کوو او دا زیاتره ملګرو ته یو درد سر وي. نو انشاءالله دا به موږ ډیر په اسانه سره آوټپوټ هم سټرانګ کوو دا به هم پیژنو. نو آوټپوټ به موږ څنګه سټرانګ کوو. اوس چې کم کسان وایي چې موږ انګلیش سپیکینګ نشو کولی په انګلیش باندې پوهیږو خو انګلیش نشو ویلی. د دې باوجود چې موږ په انګلیش باندې پوهیږو لیسنینګ شو کولی نیټیو سپیکر ګورو موویز ګورو کارټون ویډیوز ګورو نو په هغه باندې موږ پوهیږو. خو چې کله موږ سپیکینګ کوو انګلیش وو د بل کس په مخ کې نو بیا موږ انګلیش نشو ویلی. نو دغه د آوټپوټ کمزوري ده او آوټپوټ به انشاءالله موږ په دې ویډیو کې په ډیټیل سره د څه رولو سره سره تاسو ته ښایو. نو ډیر په غور سره واورئ. نو چې کم کسان انګلیش نشي ویلی د دې سلوشن صرف او صرف د آوټپوټ سټرانګ کېدل آوټپوټ امپروو کول. نو اوس به موږ آوټپوټ څنګه امپروو کوو. د آوټپوټ دپاره څنګه چې مخکې موږ ویل چې آوټپوټ زموږ سره رایټینګ او کن سپیکینګ چې دی دا زموږ سره آوټپوټ دی. نو موږ به رایټینګ سکیل او سپیکینګ سکیل دواړه امپروو کوو. نو اول موږ لا پکار دی چې موږ کوم رایټینګ سکیل دی د دې په باره کې خبره وکړو. نو د رایټینګ سکیل به موږ څنګه مضبوطو څنګه به سټرانګ کوو. 4 ways to improve your writing skill. که تاسو رایټینګ سکیل مضبوطول غواړئ مطلب د دغه سره ستاسو کوم آوټپوټ چې دغه به سټرانګ شي نو دې زموږ سره 4 طریقې دي 4 تکنیک دي او دا کم دي 1 by 1 په ډیټیل سره زده کوو. فرست ون چې زموږ سره کوم دی express your thoughts. د دې مطلب دا دی چې شیر یور تھاټس چې کوم زمونږ تھاټس دي دا مونږ نورو سره هم شیر کوو. چې کله مونږ د خپل
تاټس خپل سوچ خپل خیالات شیر کوو نو زمونږه به د دې سره آوټپوټ سترانګ کیږي او چې کله زمونږه آوټپوټ سترانګ کیږي نو دې سره به زمونږه د انګلیش فلوینسي راځي مطلب موږ به فلوینټ انګلیش ویلی شو نو تاسو به خپل تاټس څنګه ایکسپریس کوئ څنګه به شیر کوئ دې لپاره زه تاسو ته یو سمپل اگزامپل در کوم لکه فار ایگزامپل تاسو دا ویډیو ګورئ نو لاړ شئ په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې دا ویډیو څنګه ده آیا دا ویډیو ستاسو خوښه شوه که نه آیا دا ویډیو ستاسو ولې خوښه شوه او په دې ویډیو کې کم پوینټ ستاسو خوښ شو دا چې ستاسو کم تاټس دي دا ایکسپریس کولی شئ تاسو زموږ سره دا یو اگزامپل دی مثال په طور تاسو د دې ویډیو په باره کې څه تاټس شیر کړئ څه ایکسپریشن وکړئ مثلا تاسو د دې ویډیو په باره کې خپل تاټ زموږ سره شیر کولی شئ په کمنټ سیکشن کې لکه فار ایگزامپل تاسو خپل تاټس داسې هم ایکسپریس کولی شئ زه تاسو ته یو جسټ یو اگزامپل در کوم چې تاسو پرې پوه شئ لکه فار ایگزامپل I love this video چې ته وې چې زما دا ویډیو خوښه شوه دا ډېره انفارمیټیو وه نو دا یو قسمه تا زموږ سره خپل تاټس خپل آیډیا شیر کو مطلب ایکسپریس یور تاټس بالکل دې هم دا مطلب دی نو تاسو د دې ویډیو په باره کې زموږ سره خپل تاټس ایکسپریس کولی شئ خپل تاټ شیر کولی شئ دا ما تاسو ته یو اگزامپل درکو تاسو د نورو چیزونو په باره کې د نورو ویډیوګانو په باره کې د نورو سبجیکټ په باره کې خپل تاټس شیر کوئ نو د دې سره به ستاسو چې کوم سپیکینګ فلوینسي دا به ستاسو راځي او د دې سره به ستاسو چې کوم رایټینګ سکل دی هغه به ورسره هم مضبوطیږي سیکنډ ون زموږ سره کوم رول چې دی سیکنډ ون دی میک ا ډیلی جورنل میک ا ډیلی جورنل د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې کم سې کم د ورځې 15 واله تر د 10 پړکې سنټنسز دا موږ روزانه لیکو یعنی موږ له روزانه دا روټین جوړول پکار دي چې موږ د 5 to 10 سنټنسز دا روزانه لیکو نو د دې سره به زموږ چې کوم رایټینګ سکل دی دا به ورسره سترانګ کیږي او چې کله موږ دا کم سنټنسز لیکو نو د دې سره به موږ سوچ کوو خپل تاټس به شیر کوو نو د دې سره به زموږ سپیکینګ سکل هم مضبوطیږي سترانګ کیږي به او بیا به موږ انګلیش بالکل ښه ډاډه ویلی شو لکه اوس به هم زیاتره کسان داسې چې موږ به څنګه خپل ډیلی جورنل دا جوړو دا به څنګه روزانه موږ په دې باندې عمل کوو نو د دې لپاره هم زه تاسو ته اگزامپل در کوم بالکل ما ورته په دې ویډیو کې داسې آسان کلي دي چې یو ماشوم یې هم شي یادولی لکه فار ایگزامپل چې تاسو به یو 15 سنټنسه څنګه لیکئ په انګلیش لینګویج کې نو تاسو ځان سره سوچ وکئ what did you do ته څه کې ته ځان ته وګوره ته څه کې ته څه کار کې نو لاړ شه کاپي راواله پین راواله او ولیکه ته څه کار کې یو 15 سنټنسز د 10 پړ کې ولیکه که سیوا شي لیکلی ډېره ښه ده او که سیوا نه شي لیکلی کم سې کم د 15 نه د 10 پړ کې ولیکه او دویم اگزامپل how did you feel مطلب ته څنګه محسوسې ته څنګه فیل کې ته به دې باندې هم 4 5 10 سنټنسې شي لیکلی او بل چې یوه ښه ایډیا زه درکړم دې لپاره هغه دا ده what are you going to do tomorrow مطلب ته به سبا څه کې ځان ته ووایه د ځان سره ووایه چې زه به سبا څه کوم او یو 15 لاین یو 15 سنټنس په انګلیش کې ولیکه او دې سره به ستا رایټینګ سکل او ورسره سپیکینګ سکل بالکل مضبوط شي او سترانګ بشي او دا خبر همیشه په یاد ساتئ don't worry about grammar it doesn't matter مطلب د ګرامر چې کوم مسټیک دی د دې نه بالکل مه یریږئ د ګرامر د غلطیو نه مه یریږئ خیر دی دا کوم چې جورنل تاسو لیکئ کم 15 سنټنسز لیکئ د ګرامر نه بالکل په دې کې مه یریږئ چې ګرامر تاسو ازمار ولګاو واز ورم ولګاو او د کم په ځای کم ولګاو نو بالکل بلا ججک دې ځای کې تاسو لیکل کوئ او په دغه باندې کار کوئ روزانه خو د ګرامر په باره کې څه پروا مه کوئ ځکه چې پهله سټارټ کې ګرامر دا شرط نه دی او د فلوینسي دپاره ګرامر څه ضروري نه دی نو خپل سپیکینګ سکل چې دی دا مضبوطولو دپاره موږ له پکار دي چې موږ دغه سپیکینګ وکړو د دغه رایټینګ وکړو او بل تاسو په اسانه باندې چې یو 15 پړ کې سنټنسز به هم یو کس وایي چې زه نشم لیکلی نو ستاسو دپاره زه یو بل ایډیا در کوم چې تاسو نن دا ویډیو وکته تاسو دې ویډیو نن څه زده کړه وکړه څه م یاد کړه لکه تاسو یو ملګري ته ویلی شئ today I watch a video نن ما یوه ویډیو وکتله په دې ویډیو کې تا څه زده کړه وکړه نو ته یو کس ته ویلی شي today I watch a video
نو ته دا د ځان څه لیکلی شي ټوډے آی واچ ا ویډیو او په دې باندې ته 15 سنټنسز بالکل په اسانه سره لیکلی شي چې ما په ویډیو کې څه وکتل ما ویډیو سٹارټ کړه ومې کته د کوم ځای بړ کې مې وکته او ما دې څه زده کړه وکړه نو په دې کې تاسو دغه شانتي 15 سنټنسز روزانه یو ټاپک باندې مختصر لیکئ او ستاسو به دې سره رایټینګ سکل ډیر مضبوطیږي په تھرډ ون چې کوم زموږ سره دی رایټ ا پیراګراف اوس منګه به یو پیراګراف لیکو منګه سټیپ بای سټیپ تاسو سره دا ډیوایډ کړي چې اول به منګه ایکسپریس یور تھاټس کوو مطلب خپل تھاټس به خپل خیالات به شیر کول چې کله منګه په انګلیش کې تھاټس وکړو مطلب منګه تھاټس شو کولې نو د دې نه مخکې به منګه میډیم ته لاړو بیا منګه تاسو ته ویل چې اوس ډیلی روزانه یو جورنل لیکئ د 5 نه د لسه پړ کې سنټنسز لیکئ نو موږ ته پته ولګي چې تاسو دا هم شي کولای نو دا زمونږه د دینه مخکې منګه لاړو او منګه تاسو ته د دینه مخکې مور ډیفیکلټ رولز راوړو تاسو ته منګه ویل وش چې رایټ ا پیراګراف اوس یو پیراګراف ولیکئ ځکه چې دغه څلور 15 سنټنسز دغه چې کله تاسو ولیکئ تاسو پته ولګي چې زه په یو ټاپک باندې دا شم لیکلی نو بیا تاسو رایټ ا پیراګراف نو تاسو لا پکار دي چې یو پیراګراف ولیکئ نو تاسو له پکار دي دریم چې یو وړوکی شانتي یو شارټ پیراګراف ولیکئ اوس به تاسو چې پیراګراف به موږ څنګه لیکو نو د دې لپاره د حل لپاره موږ هم ستاسو علاج کلی دی نو دا به تاسو پیراګراف څنګه لیکئ د پیراګراف د لیکلو لپاره اول تاسو له پکار دي چې what makes me happy مطلب ما څه هیپی کوي ما څه خوشاله کوي نو دغه په باره کې ته یو پیراګراف بالکل لیکلی شي په ډیره اسانه سره نو ته راولګه چې زما د فلانې چیز خوښ دی زما د فلانې سبجیکټ خوښ دی زما هغه کار کول خوښ دی په دې باندې ته یو کمپلیټ پیراګراف لیکلی شي په دویم نمبر کوم اگزامپل چې تاسو در کوم په دې باندې هم تاسو پیراګراف شي لیکلی مای بیګیسټ ډریم مطلب زما چې کوم د ټول نه غټ ډریم دی هغه څه دی زه څه کول غواړم زه په فیوچر کې څه کول غواړم او څه کولی شم په دغه باندې هم تاسو په انګلیش لینګویج کې یو کمپلیټ پیراګراف لیکلی شئ اوس چې تاسو یو پیراګراف ولیکئ نو اوس به د اکثر ملګرو په ذهن کې دا کوېسچن راځي چې موږ ته به څه پته لګي چې دا پیراګراف موږ صحیح ولیکو او که نه دا پیراګراف ټیک دی او که نه نو تاسو بالکل بې فکره اوسئ ځکه چې ستاسو د هرې مسلې حل موږ راایستلی دی او نن سبا په 2025 کې بلکې په 2026 کې قریب دی 2026 زموږ سره په دې کې څه هم مشکل نه دي نو تاسو چې کله خپل پیراګراف چیک کوئ نو تاسو دا د ای آی مدد سره د چیټ جی پی ټي د مدد سره دا چیک کولی شئ چې اوس تاسو دا هم ګران وي چې موږ به څنګه پیراګراف چیک کوو چې آیا دا کریکټ دی او که کریکټ نه دی یعنی دا ټیک دی که ټیک نه دی نو تاسو به سمپلی لاړ شئ چیټ جی پی ټي ته یا جیمیني ته یا ګوګل ته یا کم ای آی چې دی دغه ته به لاړ شئ تاسو په دغه کې بالکل سمپلی دغه پیراګراف سرچ کړئ نو چې تاسو کله پیراګراف سرچ کړئ نو تاسو ته خپله پته ولګي چې دا پیراګراف کریکټ دی یا انکریکټ نو اوس که تاسو دا هم نه درځي چې موږ به دا څنګه چیک کوو چې موږ به څنګه دې ته وایو چې دا پیراګراف کریکټ دی یا کریکټ نه دی نو د دې حل دله هم موږ راویستی دی نو تاسو چې دا کم پیراګراف لیکلی نو بالکل دغه به سیم ټو سیم ته کاپي کې وبې لیکي نو دغه به په فون کې چیټ جی پی ټي کې په سرچ کې ورکړئ سرچ بار کې او دغه به تاسو سینډ کړئ پیراګراف دغه پرومپټ سرچ کړئ دغه چیټ جی پی ټي کې ورکړئ یا په بل ای آی ټول کې ورکړئ دا به تاسو ته بالکل ټیک کړي چې تاسو په کوم ځای کې غلطي شته او که نه نو بېغمه شئ انشاءالله تاسو به په دې سره په ډېرې اسانۍ سره ستاسو چې کوم سپیکینګ کوم فلوینسي سکل دی دا به ډېر مضبوط شي او لاست ون چې کوم زموږ سره د رایټینګ سکل کوم رول دی هغه دی رایټ ان ایسے نو دا موږ تاسو ته بالکل په ترتیب سره دا موږ درته اوس لږ ګران کو ځکه چې که یو بګینر د سټارټ نه شروع کول غواړي نو هغه له اول پکار دی چې دا خپل تھاټس شیر کړي خپل تھاټس ایکسپریس کړي نو چې کله تاسو خپل تھاټس ایکسپریس کو خپل تھاټس هم شیر کو نو بیا تاسو له لږ میډیم طرف ته تلل پکار دی او بیا د میډیم دپاره موږ تاسو ته ویل چې روزانه تاسو یو جورنل لیکئ د 15 نه لس پړ کې سنټنسز لیکئ بیا ورته موږ په دې پسې ویل چې اوس یو پیراګراف ولیکئ ځکه چې تاسو به دغه باندې کار کلی وي نو اوس یو پیراګراف ولیکئ دا ورته موږ لږ مور ډیفیکلټ کو او اوس چېرته موږ ایډوانس کو ځکه چې د اخرانې رول دی زموږ سره او د دې سره به ستاسو رایټینګ سکل بالکل مضبوط شي او سپیکینګ فلوینسي به هم راشي
نو رایټ ان ایسه. نو اوس به تاسو یو ایسه لیکئ، یو مضمون به لیکئ. نو اوس به زیاتره کسان داسې وایي چې موږ به اوس یو مضمون یو ټاپک څنګه لیکو. نو دا بالکل اسان شوي دي، ځکه چې دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو بالکل د دې قابل شئ چې تاسو د خپله یو پیراګراف یو ایسه هم شئ لیکلی، او بلکې ایسه څه خبره ده، دې نه به تاسو غټ سبجیکټ لیکلی شئ د خپله په انګلیش لینګویج کې. ایسه تاسو لا ډېر لینګتي کول نه دي پکار، به شارټ ولیکئ، ځکه چې بیا تاسو بور کیږئ دې سره. بس ایسې دپاره تاسو له پکار دی چې 3 نه د 4 پړکې پاراګراف ولیکئ، دغومره سنټنسز ولیکئ، نو دغه ستاسو دپاره پوره دي. لکه اوس به زیاتره کسان وایي چې موږ به ایسې په څه ټاپک باندې لیکو، څنګه به لیکو. نو زه د دې لپاره جسټ تاسو ته یو اگزامپل در کوم. As technology improving education, as technology improving education. آیا ټیکنالوژي په ایجوکیشن کې څه تبدیلی امپرومنٹ څه بهتر والی راوستی دی که نه؟ نو ته اوس سټارټ والی چې ټیکنالوژي بالکل د ایجوکیشن کې یو غټه انقلابي تبدیلی راوستې ده. څنګه راوستې ده؟ کوم ټولز راوستې ده؟ او په دغه په باره کې ته یو غټ ایسه بالکل ښایسته لیکلی شي. نو دغه په باره کې ته یو سټرانګ ایسه لیکلی شي. نو اوس زما امید دی چې ستاسو به په دې باندې عمل کلی وي، او دې سره به ستاسو رایټینګ سکیل چې کوم دی دا ورسره ډېر مضبوط شي، سټرانګ به شي. نو اوس راځئ کوم سپیکینګ سکیل چې دی، کوم آوټپوټ دویم پارټ چې زموږ سره دی، هغه هم زده کوو چې د دې لپاره څه رولز دي. نو د سپیکینګ سکیل د امپروو کېدو لپاره، د سټرانګ کېدو لپاره، د بهتروالي لپاره زموږ سره شپږ طریقې راسره دي، شپږ لارې راسره دي. مطلب دې لپاره زموږ سره صرف او صرف شپږ لارې دي چې د دې په مدد سره موږ سپیکینګ سکیل سټرانګ کولی شو، امپروو کولی شو. نو د ټول نه مخکې خو موږ له اول پکار دی چې موږ سپیکینګ سکیل امپروو کوو. نو دې لپاره اول ریډ آوټ لاود. ریډ آوټ لاود د دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی چې موږ ریډینګ په تیز اواز سره وکړو، دې سره زموږ سپیکینګ سکیل دا ورسره مضبوطیږي. او د ټول نه اهم خبره دا ده چې کله موږ په ریډینګ کوو، مطلب کله موږ ریډ کوو یو چیز لاوډلی، یو پیراګراف، یو سبجیکټ، هغه لاوډلی په تیز اوازۍ سره موږ د دغه ریډینګ کوو. نو دې سره چې زموږ دا کم مسل دي، نو دا ورسره زموږ پریکټیس کیږي. یعنې دا کم سپیکینګ مسل چې دا کم مسل چې دي دا ورسره زموږ پریکټیس کیږي. او چې کله دا مسل پریکټیس شي نو دا بالکل ټرین شي، نو دا مسل ورسره بیا بالکل عادت شي. او بیا چې کله موږ انګلیش وو، نو بیا موږ په دغه انګلیش کې ننخلو، بالکل ازادې ویلی شو، بلا ججکې ویلی شو. نو د دغه وجې نه بیا زموږ په انګلیش لینګویج کې فلوینسي راځي، او موږ فلوینټ انګلیش د نیټیو سپیکر په شان ویلی شو. دې لپاره تاسو لاړ شئ، سمپلی یو بک کولاو کوئ چې د انګلیش بک وي، که هغه هر قسمه کتاب وي، صرف چې انګلیش پکې وي، او تاسو د هغه ریډینګ کوئ لاوډلی په تیز اواز سره، په یو ځان له ځای کې په تیز اواز سره ریډینګ کوئ. نو دې سره به ستاسو سپیکینګ سکیل مضبوطیږي. سیکنډ ون زموږ سره دی پریزنټیشن سکیل. چې پریزنټیشن سکیل موږ مضبوط کړو، نو دې سره زموږ سپیکینګ سکیل مضبوطیږي، سټرانګ کیږي. پریزنټیشن سکیل دا به موږ څنګه مضبوطو؟ دې لپاره موږ له پکار دي چې موږ پریزنټیشن وکړو. پریزنټیشن اوس موږ څنګه کوو؟ اوس به یو کس وایي چې زموږ سره څوک دی چې موږ ورسره پریزنټیشن وکړو. نو پریزنټیشن تاسو بالکل ځان له کولی شئ، په یوه کمره کې کینئ، ځان له ستاسو په خوا او شا کې چې کوم چیز دی دغه داسې وګڼئ چې دا ستاسو خواته خلک دي. There are a lot of people and you are presentation. دلته مطلب ډېر کسان دي، ته ناست او ته هغه ته پریزنټیشن کې، او ته بالکل لاوډلی بلا ججک انګلیش وایه. په انګلیش کې چې د نه کمې مسټیک کېږي، کم ګرامر مسټیک، نو دا هیڅ مسله نه ده. ای به دا مسټیک دا پیله د هر چا نه کېږي، او د دې سره سره دغه مسټیک چې ستا نه کوم کېږي، نو دې سره به تا ته دا فتح هم لګي چې زما نه په کوم ځای کې مسټیک کېږي او په کوم ځای کې نه کېږي. او د دې سره به تا ته دا فتح ولګي چې زه پریزنټیشن د خلکو په مخ کې کولی شم. نو بس ځان له کمره کې کېنه، او ستا مخ ته چې کوم چیرز وي، کوم ټیبل وي، کوم نور چیزونه وي وغیره وغیره، داسې وه چې دا ماته خلک ناست دي او زه دې مخ ته پریزنټیشن کوم. نو دې سره ستا پریزنټیشن سکیل سټرانګ کېږي. په دریم نمبر موږ له څه کول پکار دي چې زموږ سپیکینګ سکیل ورسره امپروو شي، سټرانګ شي. په دریم نمبر زموږ سره په لیسټ کې دی شیډوینګ تکنیک. د شیډوینګ تکنیک مطلب څه دی؟ د شیډوینګ اصل کې مطلب دی فالو کول،
یعنی فالو ون پرسن یو کس فالو کول دغه لپاره موږ په انګلیش لینګویج کې شیډوینګ استعمالوو. شیډوینګ تکنیک مطلب چې تاسو یو فیورټ نیټیو سپیکر چې کوم وي هغه اورئ او هغه چې کوم انګلیش لینګویج کوم سنټنس وایي تاسو سټاپ کوئ او هغه ورپسې ریپیټ کوئ، هغه ورسره تاسو هم وایي. نو دې سره به ستاسو سپیکینګ سکل ډېر مضبوطیږي. لکه فار اګزامپل تاسو په انګلیش لینګویج کې د عمران خان چې کوم سپیچز دي هغه هم اورېدلی شئ، په هغه پسې ریپیټ کوئ شاته. او تاسو په دې کې نور کوم چې نیټیو سپیکر دي کوم لکه جیک ما وغیره وغیره تاسو دغه انګلیش لینګویج اورېدلی شئ او په دغه پسې ریپیټ کوئ، نو دې سره به ستاسو سپیکینګ سکل ډېر مضبوطیږي، ډېر به ورسره سټرانګ وي. په څلورم نمبر زموږ څه دی ټاک ټو یور سیلف، د ځان سره انګلیش ویل، د ځان سره خبرې کول. د ځان سره په انګلیش کې خبرې کوئ نو دې سره به ستاسو سپیکینګ سکل سپیکینګ فلوینسي راځي او انګلیش به ورسره سټرانګ کیږي. نو اوس به یو کس وایي چې زه به ټاک ټو یور سیلف څنګه کوم، د دې لپاره تاسو سمپلی زه تاسو ته یو اګزامپل درکوم. امیجن I'm talking to people. نو ستا په ذهن کې چې کوم تھاټس راځي دا په انګلیش لینګویج کې د ځان سره وایه او د ځان سره چې ته کومې خبرې کوې دغه په انګلیش لینګویج کوه، نو ستا به د دې سره سپیکینګ سکل مضبوطیږي. په پنځم نمبر چې کوم زموږ څه دی نو دا بالکل ایډوانس لیول دی، په دې سره زموږ هم سپیکینګ سکل مضبوطیږي سټرانګ کیږي. نو پنځم نمبر سپیک وذ اے آی. سپیک وذ اے آی د دې مطلب دا دی چې د اے آی سره خبرې کوه. چې کله ته د اے آی سره خبرې کوې نو دې سره ستا سپیکینګ سکل مضبوطیږي. چې اوس هم په دې وخت کې یو کس وایي چې زما سره یو فرند نشته چې زه د هغه سره انګلیش لینګویج کې خبرې وکړم، نو دا د انګلیش لینګویج دپاره هسې بهانې ګوري، ځکه چې نن سبا اے آی شته دی او اے آی دا د ټولو نه بیسټ فرند دی. د دې سره تاسو انګلیش لینګویج هر قسمه لینګویج کې خبرې شئ کولی او هغه به درته بالکل داسې جواب درکوي ایز ا دوست. نو د اے آی سره تاسو انګلیش لینګویج ویلی شئ او هغه به تاسو ته جواب درکوي. په ټیکسټ کې هم خبرې شئ کولی او په وایس کې ورسره هم کولی شئ. او په شپږم نمبر چې کوم زموږ څه دی and the last one is speak with other people. په شپږم نمبر زموږ څه دی speak with other people مطلب د نورو خلکو سره خبرې کول. دا کوم شپږ رول چې موږ تاسو ته ویل د دې سره به ستاسو سپیکینګ سکل که چېرې تاسو په دې باندې عمل وکړئ خامخا به ورسره سټرانګ کېږي او مضبوطیږي، ځکه چې دا ازمایلی شوي دي او په دې باندې د مخکې نه تجربې شوي دي. speak with other people تاسو ته د دې نه مخکې موږ 5 رولز ویل او په اخره کې درته ویل speak with other people. نو ځکه موږ ته پته ولګېده چې تاسو په دې 5 رولز باندې عمل کړی وي نو تاسو اوس بالکل د دې قابل جوړ شوي وئ چې تاسو د خلکو سره په انګلیش لینګویج کې خبرې وکړئ. نو تاسو د خلکو سره بلا جھجک په انګلیش لینګویج کې اوس خبرې شئ کولی. نو زما امید دی چې کوم کسانو تر اخره پورې ویډیو کتلي وي نو هغه به د دې نه ډېره زده کړه کړې وي او د هغه په انګلیش لینګویج کې به ورسره یو انقلابي تبدیلي راغلي وي. نو زما امید دی چې تاسو دې ځای کې را رسېدلي او دې سره به ستاسو کم لیسنینګ کمپریهنشن سکل او کم سپیکینګ فلوینسي چې دا به ورسره ډېره سټرانګ شي او ډېر به مضبوط شي او تاسو به بالکل داسې انګلیش وایي لکه نیټیو سپیکر او په ډېر اسانه به ورسره هم پوهیږئ. نو تاسو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې خپله رای هم شیر کولی شئ. نو په کمنټ سیکشن کې موږ سره خپله رای ضرور شیر کړئ چې آیا داسې ویډیوګانې موږ تاسو ته راوړو، داسې ویډیوګان تاسو ته فایده کوي که نه.